پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز معارض صاحب. معارض صاحب ستړی مه شئ، وخت د بخیر، خپرونې ته هم پخیر راغلی. معارض صاحب، د واشنګټن پوسټ دا څرګندونې د افغانستان په اړه چې ویلي دي چې باید پاکستان خپل لیدلوري ته په ټوله کې تغییر ورکړي، په ټوله کې د څه په معنا دي؟ مننه جناب لالی صاحب. لومړی تاسو ته تخنیکي همکارانو ته لیدونکو سلامونه احترامات کوم. ګورئ، واشنګټن پوسټ یو ډېره معتبره او با اعتباره ورځپاڼه هم ده او اوس خو په مطبوعاتي سنټر باندې بدله شوې ده، ځکه یو تاریخي ارزښت هم لري، سیاسي او ټولنیز هم لري په نړۍ کې. او چې د همیشه راپورونه چې ورکړي دي داسې راپورونه دا ورکړي چې ځان ډسکریډټ یا بې اعتباره کړي په دنیا کې. دغه افغان نه ده با اعتباره هغه ده نشته ده. کله چې دا خبره کړې خامخا نړیوال ټول دا اوري، خپله پاکستان دا اوري. مارنې پاکستان چارواکو ته د پنجاب چارواکو ته ایسای ته او پوځیانو ته دا لازم نه چې مثلا د بل نه واوري، دا به د سیاسي لحاظه به دا درک کړي. هر شی په تغییر او تکامل کې دی. حمورابي قانون ده، اترسان چې ورته وایي چې زړې پدیدې جای بدلوي نوې پدیدو ته، ځکه دې کې تکامل راځي. همدا تکامل دی یا پرمختګ دی. ټولنې چې راځي د قانون هم تغییر کوي، ځکه تقاضا او مقتضیات د ټولنې کې فرق توپیر راځي. په سیاست کې هم د کالیزم فلسفې ته چې موږ وګورو حالات بدلیږي، خپله سیاسونه بدلیږي یا د سیاسونو هغه ستراتیژي پروګرام چې ده حالات بدلیږي، اتومات بدلیږي. یو وخت ګورئ چې کله چې ستر اعلیحضرت احمدشاه بابا هند ته ټکل کاوه حملې ته، پنجابیانو نر و ښځې به په تعظیم ورته ولاړو، داسې حوالات وو. یا مثلا یو امر به چې له قنداره پرې وکړ، دوی به په اسال ته به اطاعت کوو، پلای به راتلله، پاکیالي سنګ به یې راولېږه چې ورسره خبرې ورسره وکړه، ځکه هغه یو ملګرتوب یې له هغه سره و. یا شجاع الدوله نجیب الدوله سره حکومت کاوه، اوس به ورته کوو. یو وخت د سره راغی چې موږ بمباردوي، بیا حالات تغییر کوي. دا معمولا په دنیا کې دا مسایل شته. یا مثلا یو وخت کې ایران ټول امپراتوري ورته ختمه کړله. نن سبا مثلا حالات فرق کوي. لبنان یو مسله بله هم ده چې دې ته باید فکر ونه کړي. دا مسله د افغانستان ده چې افغانستان پخوانی افغانستان نه ده، دا واشنګټن پوسټ رښتیا وایي. یا مثلا یو فکر ونه کړي چې اتوم لرم او د انرژي لرم او فلانه لرم. ګوره په یو کلي کې به ملک ناست نوکر او چاکر مځکه جایداد هر څه لري، معلومه خواته یو خطش لاس باندې یو بدماش به ګرځي، دا ملک لغره حیا کې ډارېږي. پیسه کامله رامنځته وکړله، بیا د کلي بدماشان دی او د خپله بدماش ده، بیا د ما دا شان شوکت به نه وي. یو حق دا شی شته. که چېرې افغانستان اتوم دا نه لري، دلته عسکر او مورال او دا شیان موجود دي، نو دا باید په دې فکر نه کړي چې هغه زوړ حال ده د استاد رباني حکومت ته. یا ګوره یو 180 درجې تغییرات د نجیب له حکومت د رباني تر حکومت ته راغله. د نجیب په وخت کې دوی څه رقم یو فضا او حالات درلوده. حتی په افغانستان کې به چا 10 کلداره په جب کې نسه ګرځولی، یو کلداره به نسه ګرځولی، له ډاره به حتی په کویټه او د دې خبرونه به چا نسه اورېدلی. همدغسې پاکستان کې به ډار و وهم و، شدید ساعته به اظهارات به نیولي وو، په ډیورنډ کرښه باندې وو، په خپله په کراچۍ اسلام آباد کې. او یو عادي الوتکه به چې پورته سوه درېدل، که له ایران او چین راته حیا به یې نه کوله، له افغانستانه به یې ېرېدل. مانند استاد رباني په وخت کې چې د افغانستان په منځ کې دوی حتی جنرال امیدګل راغلی د استاد رباني مشاور و، مثلا نور قاضي حسین احمد دا بازار تل پنجشیر. معارض صاحب، که نن د ترکیې د غونډې درېیمه ورځ هم ده جمهوریت، درست زما غږ لرئ معارض صاحب؟ اوس غږ لرم. بله، که نن د درېیمه غونډه هم د درېیمه ورځ ده، په بښنې سره د دې غونډې د کابل او اسلام آباد ترمنځ فکر وکړئ که په دې غونډه کې کومې لویې پریکړې وشي، تعامل وشي، نور هم رسمیت پېژندنې ته لاره هواره شي، اړیکې په ټوله کې مثبت او ډېرې عادي شي، دغه تصویر به د دواړو هیوادو څخه څنګه وي چې افغانستان او پاکستان تر ټولو ډېر نږدې ملګري، دوستان او متحدین؟ ګورې یو خو دا غونډه ما مخکې ویلو دا دوام د دوحې د غونډې ده، دا دوی وروستۍ غونډه چې د افغانستان پاکستان ترمنځ وسو، دوی چې بیا به بشپړ هلته کړو، یو څو وخت یو بل ته کتله او یا که چېرې نور شرایط تقاضا موجوده وي هغه به په هغه کې
بارم دلته چې دا مطبوعاتي سوې نه ده خو انګېرنه دلته دي ویل کېږي چې دوه جهته لري یو دا چې پاکستان بعضې شیان غواړي تغییرات راوړي یو هغه د سرحد مسله چې اصلاح سوې ده په هغه باندې ټینګار کوي بل یو څه نور نوي وړاندیزونه راوړي دي بعضې مسایل وړاندې کړي دي دغه لپاره دا کې یو ورځ کې باید هغونه سوی وای دوام کې ویل کېږي چې نوره شاید دوام وکړي خو بیا هم هیله په دې ده چې د خبرې اترې دي نه جګړه په خبرو اترو کې یو لاره د حل پیدا کېږي د سولې د مذاکرې ناسته دا بیا د ملت په ګډه افغانستان لوری مجبور دی چې استازی له مرکز نه هدایت واخلي ځکه یو شی نوی کېږي نوي ته وړاندیزونه راځي نوي شرط بله پام کې خو په خیر د افغانستان د نسبت دې نه جنګ او جګړې وهلو ټکولي او خشونت دی مارم یو خبره تا سوال په پوښتنه په مطابق چې ګمان وکړم پاکستان سره موږ جوړ راځي که پاکستان په خپل بهرني او کونی سیاست خپلواک نه ده پروژه لغه ورکول کېږي مجبوره دا پروژه ملګری ګوره شل کاله د جمهوریت په وخت کې موږ لیدل چې همدغه امریکا او دوی ته دوی خپله وسلې او هوایي ډګرونه د شان د خپلې ګټې پر بنیاد او یا امر ورته ورکولې باندې بیا پاسه طالبان ته زه تاسو دوستم خو شل کاله طالب په زتا د تکامل کاوه یا همدغه مختلف ما وخت د رباني او دیا د مجاهدین راوسل باندې پاسه د خپل دښمنۍ سره کوله اول ورتو ټانګونه ورسره پیړان کړل وسایل سیستم خراب کړ پاکستان پروژه را پردوی اخلي غرب اخلي هغه ملکی د امدیل لپاره دا هیواد جوړ شوی ده ډیره زیاته مننه خپل بودیجه ورسالي واک اختیار پوځیانو سره متاسفانه ملت سره نشي کولی ډیره زیاته مننه معارف صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم